السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مایل پرتاب وایو د مایل سطحنا مخکم تیر درس کې مایل پرتاب وایو د مایل سطحنا خو دې مایل سطح د افق سره مثبت زاویه جوړوله، بیتا زاویه و مثبت. اوس راځو داسې حالت مطالعه کوو چې د افق سره د مایل سطحه منفي بیتا زاویه جوړوي، یعنې د یوې ارتفاع نه ښکته خواته پرتاب کیږي. د ایکس زبر وای زبر په محورونو باندې د حرکت مطالعه کوو. نو د دې مطالعې لپاره ځمکه د افق سره منفي بیتا زاویه جوړوي، پرتاب چې کیږي هغه د ایکس زبر سره تیتا زاویه جوړوي، او الفا د افق سره یوه زاویه ده، جی مخکته یا د ځمکې طرف ته دی. اوس دا جی دوه مرکبې لري، په دې سطحه باندې عمود مرکبه دا شوه جی وای زبر دا محور، او دا مرکبه شوه جی ایکس زبر. دا زاویه دا زولی په دې عمود ده او دا زولی په دې عمود ده، نو د دغې بیتا سره څنګه ده؟ مساوي ده. نو دې ځای نه به تعجیل د ایکس په محور جی ایکس زبر دا به مساوي شي جی ساین دی بیتا مقابل زوله مثبت طرف ته، نو مثبت. د وای مرکبه به مساوي شي جی وای زبر جی دا مرکبه کوساین دی بیتا ښکته طرف ته، نو منفي. دا د تعجیل مرکبې شوي د وای زبر او د ایکس زبر په محور باندې. په همدې ترتیب د وي صفر سرعت مرکبې د ایکس مرکبه د ایکس زبر مرکبه او د وای زبر مرکبه، دا مرکبه او دا مرکبه مطالعه کوم. راځم وي صفر ایکس زبر دلته لیکم چې ځای به وروسته وي را سره وي صفر د ایکس زبر په محور دا به شي وي صفر کوساین دی کمې زاویه کوساین دی تیتا. په همدې ترتیب د وای زبر په محور باندې وي صفر ساین د کومه زاویه تیتا. کلم چې دا شیان ولیکل د حرکت د معادلو نه مطالعه یا معلومات اخلو، ټوټل ټایم اف فلایټ یا د دې نقطې نه تر دې نقطه پورې وخت محاسبه کوو او رینج محاسبه کوو، د دې نقطې نه تر دې پورې فاصله محاسبه کوو، ټوټل ټایم او ټوټل رینج محاسبه کوو. رینج یا دلتا ایکس زبر په دې محور باندې اعظمي تغییر مکان د وخت پیدا کول لپاره همدغه د حرکت دویمې معادلې نه استفاده کوم د وای زبر په محور باندې. نو دلتا وای زبر مساوي کیږي وي صفر وای زبر ضرب ټي منفي 1/2 جی کوساین د بیتا ټي مربع. دلته وای زبر صفر دی، وي صفر وای زبر وي صفر ساین د تیتا ټي منفي 1/2 جی کوساین د بیتا ټي مربع. ټي مشترکه پاتې شی شو وي صفر ساین د تیتا منفي 1/2 جی کوساین د بیتا ټي، او دا مساوي څو دی؟ صفر. یو جذر ټي مساوي صفر، یو جذر شو، دا حد چې مساوي صفر کم بل جذر راکوي، یعنی وي صفر ساین د تیتا منفي 1/2 جی کوساین د بیتا ټي مساوي صفر. د دویم جذر پیدا کولو لپاره دا که حد نه هغې خوا واړو مساوات نه، نو مثبت بشي، او دا په خپل ځای وي صفر ساین د تیتا
ټي پیدا کوم ټي به مساوي شي دوه مخرج کې دلته به راشي صورت ته جی کوساین د بیتا ضرب دی نو چې مساوات نه اړوم تقسیم به شي جی کوساین د بیتا ټایم ټوټل به مساوي شي 2 وی صفر ساین د تیتا په ځای خپل قیمت تیتا مساوي کېږي الفا جمع بیتا الفا جمع بیتا تقسیم جی کوساین د بیتا که چېرته دا سطحه افقي کو نو بیتا مساوي کېږي صفر سره دا به شي ساین د الفا او دا به یو شي هماغه د مایل پرتاب فرمول راکوي چې په افقي سطحه باندې اجرا شوي وي د دې سره څه فرق لري دا بیتا مثبته یعنی داسې میلان یا میل لرونکې ځمکه وه چې دا سر یې پورته و د ښکته خوا نه پرتاب کېدو پورته خوا ته تلو فرمول کې بیتا منفي راغله او که د پورته خوا نه ښکته خوا ته ګزار کېږي یا پرتاب کېږي بیتا څنګه کېږي جمع کېږي فقط او فقط دې کې تغییر دی که چېرته بیتا مثبت و دلته منفي راځي که چېرته بیتا منفي و دلته مثبت راځي په همدې ترتیبه دلتا ایکس زبر یا رنج پیدا کوم دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې فاصله پیدا کوم هغې ته وایي دلتا ایکس زبر دې ځای نه به شروع کړم دلتا ایکس زبر مساوي کېږي د حرکت دویمه معادله وي صفر ایکس زبر ټي وي صفر ایکس زبر دا دی وي صفر کوساین د تیتا د ټي په ځای خپل قیمت 2 وی صفر ساین د تیتا پر جی کوساین د بیتا جمع 1/2 اے ٹی مربع جمع 1/2 د اے په ځای تعجیل جی ساین د بیتا टी مربع د टी په ځای قیمت دا دی چې مربع یې کم څلور وي صفر مربع ساین مربع د تیتا پر جی مربع کوساین مربع بیتا جی مربع کوساین مربع بیتا دا مربع د دې جی سره ځي دا دوه د دې څلور سره ځي دوه پاتې کېږي اوس مشترک قیمت اخلم دغه د ټي قیمت چې په معادله کې دی مثلا دلته ټي او ټي مربع د ټي مشترک واخلئ دلته د ټي قیمت دا دی دا د ټي مربع قیمت د ټي مشترک اخیستی شم ټول یعنی 2 وی صفر ساین د تیتا پر جی کوساین د بیتا مشترک اخیستی شم دې حد کې هم شته دې حد کې هم شته وی صفر دې حد کې هم شته وی صفر دې حد کې هم شته نو وی صفر مربع مشترک بل څه پاتې شو کوساین د تیتا نشته دی بس مشترک بل څه نشم اخیستی وی صفر مربع مشترک 2 مشترک ساین تیتا مشترک جی کوساین د بیتا مشترک کوساین تیتا پاتې شو کوساین د تیتا جمع دلته پاتې څه شو 2 مشترک دی وی صفر مربع مشترک دی ساین د تیتا مشترک دی ساین د بیتا پاتې کېږي ساین د بیتا دا مربع نه یو مشترک دی ساین د تیتا پر جی مشترک دی کوساین مربع نه یو مشترک دی او یو پاتې کېږي کوساین د بیتا اوس دا کسرونه دي سره جمع کوم دا به مساوي شي 2 وی صفر مربع ساین د تیتا پر جی کوساین د بیتا دا چې مشترک واخلم کوساین د تیتا کوساین د بیتا کوساین د تیتا کوساین د بیتا جمع مخکې وروسته لیکم ساین د تیتا ساین د بیتا مشترک نه څه اخیستی کوساین د بیتا او دا بیا مثلثاتو ته راشئ کوساین د تیتا کوساین د بیتا جمع ساین د تیتا ساین د بیتا دا مساوي کېږي کوساین د تیتا منفي بیتا سره نو دا مساوي شي 2 وی صفر مربع ساین د تیتا
پر جی کوساین د بیتا دې سره ضربېږي نو دا مربع دلته پاتې څه شو دغه مساوات کوساین د تیتا کوساین د بیتا دا مساوي کېږي کوساین د تیتا منفي بیتا سره دا د دلتا ایکس زبر یا د رینج فورمول شو لږ مخته راځم د تیتا په ځای خپل قیمت وضع کوم 2 وي صفر مربع ساین تیتا په ځای قیمت تیتا مساوي کېږي الفا جمع بیتا دا وشي الفا جمع بیتا کوساین تیتا په ځای لیکم الفا جمع بیتا دا بیتا به د بیتا سره اختصار شي صرف الفا به پاتې شي کوساین دی الفا تقسیم جی کوساین مربع د بیتا مخکې الفا منفي بیتا او دلته جمع بیتا شو نور فرمول هم دا دی نو که چېرته د بیتا زاویه منفي وي هلته جمع راځي که د بیتا زاویه مثبت وي فرمول منفي بیتا راځي او که بیتا صفر وي نو دغه فرمولونو کې بیتا چې صفر وځه کې مایل پرتاب په افقي سطحه باندې هغه ټول فرمولونه ټایم اف فلایټ او رینج درکوي دا و مایل پرتاب د مایل سطحې څخه الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وي السلام علیکم